अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हजरत गुलाम साहब से मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ स्टेज पर तशरीफ लाकर अपने बालियाना मोहब्बत वाले खिताबी दिल नवाज से हम सब के कुलूब व ज़ाक़ को नबर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, बज़्म सारिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूला बअदहु व हुवा खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइहि। وفي رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذي مهجوري برامد جان عالم، ترحم يا رسول الله ترحم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. دخل روحاني والد المكرم مشفق الأعظم मखदूम ज़ादा पीरी तरीक़त जनाब पीर हैदरी साहिब मुबारक व दीगर साहिबजादगान मुबारकान व दीगर खुलफा हज़रात और द ठूलो पाकानो नेकानो मशैखो पे इजाजत द खबर द सूफिया व मजलिस के दज़ना कोम چې د داسې نیکانو د وړاندې ډېر بیان کنندگان داسې وي چې هغوی کله مشایخ د حدیثو علما د شریعت وګوري د هغوی د وړاندې بیان چل نه ورځي څنګه بیان وکړم. خو د مبارک صاحب رحمت الله علیه د دعا برکت او د نظر برکت د هغوی دعا نه چې هر قسم علما موجود وي او هر قسم میدان د علماو نه ډک وي خو ما ته د بیان څه مشکل نه وي. خو چې داسې مشایخ اولیاء علما صلحا موجود وي د دوی د وړاندې زه حیران یم. زه څه ووایم؟ ډېر کرتې دربار شریف کې د دوی د وړاندې پیشکش د دې کوم چې ما بیان ته مو وړاندې کوئ زه نشم کولی او یقینا نشم کولی د دوی د وړاندې به زه څه ووایم. هر قدم قدم زمونږ زبانونه اوږده دي بې ادبي رانه ونه شي. خداوند کریم دې وکړي چې زما دا زبان د لږ ټیم دپاره په حق باندې وچلئ. زه خپل دننه ذوق کې دا عقیدت لرم که ما ته اله علم را کړی دی، که اله شهرت را کړی، که اله عزت را کړی، دا د پیر هرچي خراساني رحمت الله علیه د هغه برکات دي او د هغې مبارکو نه بعد د دې هستیو مبارکانو دعا و برکات دي. معززو او دنده زړه کې دا جذبیان دا مجذوبان چې ګورم والله العظیم زما د خدای په ذات باندې قسم وي چې زه یو مجذوب سالک وګورم، ګریوان شلېدلی وګورم، په جذب و حال کې وګورم. زه وایم یا الله کاشکې ما ته د علم په ځای د دغې مجذوب حال میلو شوی وی. ما د کاشکې دغه حال تواري وی. معززو دې حال ته سپک مه ګورئ. مجذوبانو دا حال دا طلب کوي د خالق نه وګورئ چې الله په موږ هم دا حال راولي. موږ طالبین د دې یو، موږ غوښتونکي د دې یو. خپلې مختصرې موضوع
موضوع ترازم وخت ډیر کم دی. زمونږ ګران میلمه جناب مخدومزاده محمد شفیق صاحب هغه تشریف روړ ان شاء الله خپل زرین او خیالات اظهار وکړي. ما تاسو ته وړاندې د قران عظیم شان د نصوصونه نصف آیت تلاوت کا او د بخاری شریف کا هغه لوی کتاب نما د رحمت للعالمین د خپل زبان یو فرموده پیش کړه او هغه دا چې ځینې خلک داسې شته چې هغوی د رحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک د دنیا نه پرده کېدو نه بعد که په بعضې روحانیتي شکل باندې د روحاني اشخاصو یو محضر کې د هغې مبارکانو حضور کېږي او خلک هغې ګوري هغې د یو شکل مجسم په شکل باندې خلک ګوري ملاقات ورسره کوي. ډېر داسې ګستاخان شته داسې ادب شته چې هغوی د دغې حال او دغې شان او دغې عظمت نه انکار کوي. زه غواړم په دغه حضور باندې په دغه نظور باندې چې اله العالمین رحمت للعالمین ته دا کمال ورکړی دی هغې یو څو خبرې وکړم. اله العالمین محبوب سبحانی محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ولا تکن فی مریة من لقائه. اے حبیب علیک السلام تاسو چې د معراج په شپه باندې د حضرت موسی علیه السلام سره کم ملاقات کړی وو تاسو د دې دنیا په حیات باندې حیات وای هغوی په حیات برزخي باندې حیات وو دا ستاسو چې کم ملاقات شوی دی دې کې شک مه کوئ دا یقیني ملاقات دی دا ستاسو لقا یقینا قطعا ثابته ده بالنص القرآني انکار او شک په دې کې مه کوئ. علماء مفسرین حضرات لیکي خطاب محبوب عالم ته قرآن کریم کې په درې قسمه باندې وي. کله خطاب محمد عربي ته وي بالخصوص هم دې مراد وي امت کې نور څوک نه مراد. کله خطاب محبوب ته وي دې مراد وي امتیان هم مراد وي. کله خطاب داسې وي چې محبوب ته خطاب وي خدای مبارک نه مراد دته وایي امتیان مراد وي. د هغې به یو مثال پیش کړم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه لا تقل لهما اف. اے محبوب خپلو والدینو ته اف قدر مه وایه. نو دا خو واضح حقیقت چې محبوب دنیا ته راته او بیا شپږ کلنۍ کې مور بیبي وفات شوه دغه آیت چې نازلېده نه د رحمت للعالمین مور دنیا کې وو نه پلار دنیا کې وو نو بیا څنګه وایي چې لا تقل لهما اف. دا واضح دلیل د دې دی چې قرآن عظیم شان کې څه نصوص دي خطاب زما محبوب ته کېږي خو اورئ امت ته امتیان یادوي. لا تكن في مرية من لقائه دغه نوع نه دی. یو ځل چې رسول الله مبارک د سر په سترګو د حضرت موسی علیه السلام ملاقات وکړه دا د حیات برزخي او د حیات دنیوي د دوو اشخاصو دا لقا څنګه کېږي دا ملاقات څنګه وشو سره سوچ پکار دی فکر پکار دی که د هغې روحانیات په بعضې مواضعو کې نه حاضرېږي بیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چا سره ملاقات او چې څوک په سر سترګو څوک وګوري هغې کې شک نه کوي دا خو د یقینیات نہیں محسوسات نہیں نو محبوب شک نہ کئی لیکن تاروز قیامت سب ادب ادا سے پیدا کی گئی کیا غیب بدی ملاقات روحانی نہ منکر ہوئی اگوی تا خطاب دے چلا تکن فی مریت من لقائه لقاء دا اضافت دا مصدر چی شوی دے دی ضمیر مفعول تا شوی دے او آغا ضمیر موسیٰ علیہ السلام تراجی دے اے محبوب ستاسو دا خپل ملاقات چی دا موسیٰ علیہ السلام سر شوی دے شک مکوئی یعنی اے امتیانو ستاسو شک مکوئی دا ملاقات کے دیشی کوئی خبر سبحان اللہ ورحمت للعالمین مبارک فرمائی مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ چا چیز پا خوب کی ولیدم زرد چی در انسان بما پوی خبانی مگوری سبحان اللہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ دی حدیث مبارک شرح پخپل تفسیر کی کئی وی بعض علماء ظاہر بین بدا سے ہوئی کہ مراد دا یقظت دلیدون دورد قیامت کی لیدل دی اگا ویدہ تعلیق سینر مرانی فی المنام موصول بفعل مبتدا دا هذا متضمن لمعنى الشرط دا وسيراني فی الیقظہ دا خبر صد مسد دا جزا صد مسد خبر دے فیصح دخول الفاء فی الخبر علامہ جامی ابن حاجب سے لکھی دا فاہر فادا کہ دا جزا صد مسد خبر جوڑائی مبتدا متضمن لمعنى الشرط دا محمود رسی رحمت اللہ علیہ فرمائی تعلیق نہ صحیح کی گی بیا خو معنی دا شوا کہ چا پا دی دنیا کے خوب کی لیدلی ما
ما به ورځ د قیامت کې بیا ګوري او که یې نه یم لیدلی بیا به مې نه ګوري. دا تعریف باطل دی. ډېرو خلکو به خوب کې نه یې لیدلی، هغه به هلته د رحمت للعالمین ملاقات کوي. دا یقیني خبره ده. دا د دې دنیا ملاقات مراد دی چې من رآني فی المنام فسیرانی فی الیقظة فی هذه الدنیا. چا چې خوب کې لیدلی ما دی دې ځان نورم صالحه کوي، درود شریف دې وایي، د صلحاو مجالسو ته دې ځي. یو وخت به راشي چې دی به په دې سر سترګو د محمد مصطفی دیدار کوي. ملاقات دا حدیث دا بخاری نه ثابت، دا ملاقات دا نص قرآنی نه ثابت، او دا ملاقات که څوک وایي چې نه وروسته چېرته د محبوب نه داسې الفاظ شته چې زه بعضې مواضعو کې به زما روح حضور کوي. او دو حوالي مثال لپاره پیش کوم. امام واقدي رحمه الله تولد د پاسه 1200 کاله مخکې تېر شوي. امام بخاري رحمت الله علیه تاریخ کبیر کې ترې اقوال نقلوي. څومره محدثین مورخین د امام واقدي نه تاریخ کې نقل کوي، هغه دا روایت ذکر کوي. کله چې د دمشق فتح وا ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه امیر المؤمنین د مجاهدینو په دغه شپه باندې د شپې وده کېږي او رحمت للعالمین مبارک ورته خوب کې راځي او په خوب کې ورته فرمایي سبا ته به د دې ښاري فتح ستاسو په لاسونو باندې کېږي په صلح باندې. په مبارک ډېر جلدي کوي. د مبارک ورته خوب کې فرمایي اراک علی عجل یا رسول الله، ما ته ډېر جلدۍ باندې ښکارېږي، ولې دومره جلدي کوئ؟ رحمت للعالمین ورته فرمایي لأحضر جنازة ابي بکر، دې دپاره جلدي کوم چې نن صدیق اکبر سے وفات دی او د هغه په جنازه کې حاضري وکړم. یو څوک به وایي دا د خوب واقعه ده. زه وایم خوب د چا دی؟ د ابو عبیده بن جراح دی. من رآني في المنام فقد رآني یا فقد رأى الحق. د محبوب په شکل شیطان راتلی نشي. خوب د صحابي دی، لیدلی محبوب دی. دا دومره طاقت او قوت لري لکه په ویښه کې محبوب په زبان باندې ستا الفاظ ویلي وي چې زه به د صدیق اکبر صاحب جنازې ته ځم. دا دغه شان معنا لري. او دویمه حواله د جلال الدین سیوطي رحمه الله د کتاب تاریخ الخلفاء نه پیش کوم. کله چې رئیس الشهداء حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په ظلم باندې د کربلا په میدان کې ټوټه ټوټه شو، سر مبارک د وجود نه جدا شو او مفرق الاعضاء ټوټه ټوټه پروت و. په دغه وخت کې بیبي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د امهات المؤمنین نه د خوب ګوري. رأیت رسول الله اشخص اغبر، ما په خوب کې خپل محبوب محمد عربي ولیدا، سرتور سر مې ولیدا، په ابلغ په مې ولیدا، په وجود یې ګردونه پراته ول. ما په خوب کې ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اراک علی عجیب علی حال عجیب، ګورم تاسو ته عجیبه حال کې یې نن. ولې؟ مبارک ورته فرمایي په جواب کې شهدت مقتل الحسین، ما د حسین رضی الله عنه د شهادت په ځای کې حاضري کړې وه. زه د هغه ځای نه رالم. دا دواړه نصوص د دې دي چې رحمت للعالمین دنیا نه تللي دي، لیکن مبارک روحانیتا دنیا بعضې محافلو کې حضور کولی شي. البته د علماو درې قوله دي، هغې نه به سترګې نه پټو. بعضې علما وایي چې شهود جسدي دي. دا رایه د سعید بن مسیب ده رحمه الله. محمود علوسی رحمت الله علیه هغه قول نقلوي او وایي چې حدیث مبارک کې راځي محبوب فرمایي مونږ انبیا په خدای تعالی ډېر ګران یو، مونږ د 40 ورځو نه زیات په قبر کې نه پرېږدي. دین استدلال کی وای دا حضور جسدی دی. دا رائے تابعینو کې د سعید بن مسیب دا گمراهی ور طویل نه پکار، البته د یو چارای د انفرادی د جمهور نه. دویم قول دا دی چې روح مبارک حاضریږي، جسد نوی روح مبارک وي، متشکل ښکاری په شکل د جسد خو وي روح. دا رائے د محققینو دا او دا اکثر علماء دا. دریم یو قول دی چې هغې کې هغه رائے د صوفیه کرامو دا او هغه د اکثرینو دا. زما خپل رائے هغې ته ترجیح ورکوي، هغه دا ده چې نه جسد مبارک راځي او نه روح مبارک راځي، بلکې مثل د روح وي متشکل په شکل د جسد باندې وي. اوس د مثل د روح د عالم مثال نه خبره ده، مونږ کوم مثال نشو ورکولی، خو هسې وضاحت دپاره به داسې
وایم لکه تاسو دا ویډیو ریکارډ شي هغې کې زما یا دا مشایخ ګورئ تاسې نو که تاسو وایئ چې په دغه کمره کې چې ستا ویډیو لګېدلې ده ذات راغلی نو غلطه به وي که وایئ چې روح راغلی نو غلطه به وایي او که وایئ چې مثل د دې جسد دی نو همغه معنا ورکوي داسې د وضاحت دپاره یو مثال موږ ورکوو محمود الوسي رحمت الله علیه د امام غزالي رحمت الله علیه چې صوفي دی او عالم دی قول نقلی وایي چې د محققینو صوفیه او علماو دا رایه ده چې دا نه روح دی او نه جسد دی بلکې مثل د روح دی چې متشکل وي په شکل جسد باندې په یو ځای کې په یو وخت کې په زرګونو ځایونو کې هغه ښکاره کېدی شي یوه جزیه په آخره کې زما رایه د شاید د چا به رایه وي یا نه هغه ده چې څومره احادیثو کې